اول خو مونږه د خپل ځان ته قتل پکار دي چې دا مونږه څه کوو. مونږ سال جوړ کړي نو عزیزانو چې څنګه یو دغه سه اراده راته د خدای هم دي څنګه چې یو بیگام په سلور بجې وکړه سلور بجې سوک را پاسی او د الله نوم را پاسی مونږ ټول وزم ملایمه خو چې بانګونه وشي را پاسم او د سکم او منځو کوم. تاسو سمرا بزرگان چې ناس یې سلور بجې سوک را پاسی او د الله نوم الله وې چې خدا په خپل رضا خو نه علي اورګه چې د خپل نامه به اختیار در باندې واله به اختیار نو په سلور بجې د پاکستان له یو غړچ ورکو چې غړچ ورکو ز کور نه بار راووت او زنانم ډیوډای کې ودرولې وي چې کدا غړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډي کوي ارته چې جوړي نو بار چې راووتم نو ګورم دنیا راوته دا اور سره و یا الله خیر یا الله خیر هغه خلق د خلینه مم د خیر आवाज او د الله نوم واورید چې ما په جمعات کې اډولې دي نه دي الله نو 50 منټه د پاسه په سلور میں دا اشعار ہوئے چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی اے اللہ دا ہر کار نستا یو خاص کاریگری معلومی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب روا بنایا میدان کے ولاڑما ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا بیگائے داغ خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وتو چاپ چتر یو بجے پوری وی سی آر قتلے بیگاد جمعش پوا مبارک اشپوا آغش پوا چپ دیش پا بنے کانو تد جناب محمد رسول اللہ زیارت نصیب کے دے داغش پوا چپ دیش پا بزرگانو تد اللہ دیدار نصیب کے دے پدے بغداد کی او بزرگ پروت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدغش پا یو کم سل کرتے پا زندگی کے دتب پدغش پا د خدای دیدار نصیب کے دے بیگا آغا مبارک اشپوا چاچے تر یو بجے پورے داڈم توب لی دلے ہو آغا ام پا سلور بجے بے اختیار را پاسو لو خپلا نامہ پیو آغستا ویکڑا کا نہیں کم طاقت بیگا دا سے ہو چه دا دنیا را ٹینگا کرے وے چه دا دروازی والے گڑبی زمونگ دا کور دروازی دا سے گڑبی دے لکا سو کے چه دا سے بے اختیار نو دا کائنات داغا نظام دے داغا ملک دے اس نندے کنجرانو چووے چی جی دا آغا سپیڈ کے جلسہ وا چی کم سپیڈ کی پا ایران کے راغلے وا بس خبر اخلاص ہے دا دی سپیڈ چی دے دمرا تیزو لکا ایران کے چراغلے وا نو ایران کی پہ لکون خلق خدا تباہ کریو کنا نو سپیڈ آغاو او تباہ پہ نکڑے نو گرچ در کو چی سبانے دینا تیزولے شم پا کمرہ کے با پروتے پا ڈبل بیٹ کے او چت بدر باندے راکے نو دوی اگر دی مرکز معلومی چی دا دی زلزلے مرکز کم زے ہو او اغا تشپشا پہاڑونا چی دی دا کم زے نشو نو مرکز ہے دا دی دا سی مثال دے لکہ دیو سڑی زن کدنی او ڈاکٹر پہ سٹسکوپ کی دی چی سٹسکوپ پہ کی دی دا غصاو دی او ڈاکٹر ہوئی چی دا ہارٹ فیل کی گی لگیا نو حال خوئی ہوئی چی ہارٹ فیل کی گی خود ہارٹ علاج ڈاکٹر کو لیشی مرکز خود معلوم کو چی دا زلزلے مرکز کم زے ہو لیکن دے مرکز لا دیوال والے شی چی سبا دا ملک بیاو نخوزی ننستا ملک ٹال ڈم توب او کنجر توب او بیا پا پاکستان کے
د جمعې شپه د لعنت شپه کل هم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي. که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چا وړی نه دی، بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناست یو. بیا چې ورځ شي ملک ته دې ګوره، دا هغه ملک دی چې دا اجراګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ. اجرا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي؟ دا توقع دې کوئ؟ نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شروع میوزک سنټر، ورپسې دویم ډمتوب شروع شو ویډیو گیم، د قوم ماشومان په تباہ کیږي لګیا دی. د قوم ماشومان هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شروع شو. نه هغه دی چې میز جوړی او دکان په کرای نیسی او هغه له لخت پیدا کړی دی او هغه غونډس کې پر غړی رغړی چې هغه ته خدای خبر څه وایي. ها بیلیټ دا چا وایي؟ بیلیټ څومره مزیدار نوم یې زده کړی بیلیټ ټیبل. اوس هر سړی نه بغیرت جوړ شو، مزدوری نشي کوله، روزگار نشي کوله. هغه د بغیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکانو باسی او یا به د بیلیټ ټیبل دکانو باسی، دی به ورته ناستی او د قوم بچی به په جواری کوي لګیا. د پاکستان حکومت خدای پخبر ګستر ګړوند کا، خدای دې هغه پخبر ګړاند کی چې دا دوی لچا وټونه ورکړي، د دوی چا انتخاب کړي، هغه دې پخبر ګړاند شي او پټپ دي کی. نن تګرځي دا ګوره مجسټریټان ګرځي باټینګر دې ګران خرڅ کړي قانون دې لاس کې وات بوې دې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا ورکی. تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي دې پسې ولې نه ګرځي. باټینګر ګران دې پتندر دی ولګي ما خورا، مټر ګران دې ما خورا، وخه ګران ده پتو پاو لګوا خورم. قسم په خدای زهر ورس چې کساب نه کله وخه عالمه نو پختنه ته وکړه چې کلمت یې رک چې مردار باندې خو دې چاړو نه درخ کړي. والله العظیم چې ستا په دې ملک کې د نړۍ غوښې په دکانونو کې د سپو غوښې خرڅې شي، ستا په دې ملک کې د اسپو د مړو اسپو غوښې خرڅې شي. اوس فلال هغه سړی ژوندي دي په داسې حال کې دي چې وی ګوره کرکه به تې درشي، کرکه په ډیرانونو به ګرځېده او مردارې چرګې به راټولولې او بیا سپینې کړې او اوټلونو والا ته به ورکړې. ستا په دې ملک یو کساب مردار آس په خرڅه کړې و 20 کاله اوس ما غله لاس نه دی ورکړی چې ورته وګورم الټای راشي. نو نن دې پسې ګرځېده ډېر ضروري دي او کله قوم بچی تباہ کیږي لګیا دی دې پسې ګرځېده پکې. بس درخواستونه دي، وزیران دي، نوکر مې کا، امداد وکا، زکات کمیټي ده، پلانې ده، په دې قهر نن ټول قوم اخته. الله وزیران هم داسې درکړي دي، وزیران راشي چې درته وخه هر یو وزیر له چې درخواست ورشي متعلقه محکمه پوی کړی ده چې په دې درخواست ما دا ټکې نه لیکلې نو مې منظور و وی غورځاو. تاسو خو ورشي دی وزیر نه دسخط والی خو چې ور ما د ورځې 2 لک راځي، 2 لک دی وزیر په لیکلې دی او ډایرکټر یې نه مې مال ورشا وزیر په شاک او ګرځاوي مال څه ورش ابل ورځ یو لک راغی وی دی اورېج کېګم 2 میاشتې را پاتې دی بي اس سي مې کړې او پلانې مې کړې اورېج کېګم چې کاغذونه راوېستا د بنو د ام پی ای خط، د انګو د ام پی ای خط، د 400 د ام پی ای خط په د پاسه د منسټر strongly recommended الفاظ strongly recommend. اوس دا ډایرکټر لمه وراله دا یوم نه من مال مرګره له چاوي د پلاني وای ته د پلاني کفاره مالو خره ورشه کنه پلاني لا بس ورننه وته سره په دې ګورګورو ورټو او په دغه ځای ولا چاکو لگاو ا دې ستاوی نیوز کی تداغوی نیوز مال سره راځي
نو خدای دا قوم پیجندلې ده سچ ور سره کوي ټکی خدای ظالم ده نه تاسو ټول وایي خدای ظالم ده خدای ظالم ده نو مونږ سره چې څه کوي خکې کبد کڅوک پولیس راونی سي او یې ترړی نو دا عذاب الله د پولیس په شکل کې را لګلې سزا یې درکړه کنه کڅوک مجسټریټ راونی سي او یې ترړی اورا تاریخو ندی او تاریخو ندی چې کور دې دا پلار روان شي یو معمولی کیسی او په کلونو زوړن یو دیوانی کیس په یو لزمکه دی جګړه ده دیوانی کیس سٹارټ شي 14 کال وشو یو کیس ته په یو لیش نیم فوټ زمکه باندې جګړه وا 14 کال وشو سړی راته وی چې د خزې د جامون هم تخلاف ما ورته وی چې د پاکستان قانون د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی لارډ میکاله د لندن لوی انګریز قانوندانو لوی انګریزو هغه پاکستان لا هغه قانون نه جوړولو چې دوی په خوره زګور هغه دا هغه قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لسپې شي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دې غر کشي او چرتا مسلمان قوم سپر پاور جوړ نشي انګريز خو تعالی داسې قانون جوړ کړی تا په یو لزمکا یو نیم فوټ زمکا چې جګړه وا ته بتلې قرآن لا چې قرآن څه وایي د ازمکه باندې زما دا داوا ده د دا داوا ده مفتی به درته فیصله درکړې وا کدی ګبهللې ویم بیغمه بوي او کدی ګټلې ویم بیغمه بوي تا چې قرآن پرې خو او د لاډ نیکاله قانون لاړې نو خدای به نور ذلیلای نور به رسوا کوي نور به تباہ کوي انګريز دا غواړي چې مسلمان دین چرته یو سر جوړ شي نن عراق امریکای ولې راټینګ کړي دي ولې عراق څه کړی دي وای د کویت ناجائز قبضه کړي ده ټیک ده امریکای ته چې دومره منصف ملک منصف سوچ چې پکچا ناجائز قبضه وکي نو امریکای ته د 14 میلیون ناراضه اول ته انصاف کې دا خبره ده ٹھیک ده نو تا په امریکا باندې الله هغه وبارا والا چې لوټه دلان دی باندې پاتې نشي پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجائزه قبضه کړې ده او په بیت المقدس اسرائیل ناجائزه فائدہ قبضه کړې ده تا خدای هلاک کا الته ولې رانغه انصاف ته ولېونه ٹھیک پکار خپل ته مو چې تا اسرائیل ته الټیمیټم ورکړې وې چې تا د مسلمان په قبله اول باندې ولې ناجائز قبضه کړې ده نو تا ته خدای انصاف التم کول پکارو مونږ ومنله چې عراق په کویت ناجائز قبضه کړي او ته بدل اغستولا د 14 میلیون نراله نو تا بدا بدل زما د اسرائیلو نه مغسته وکړ ټیک شو تا بدا بدل پرون چې روس په کابل ناجائز قبضه کړي وا روس او 12 کال د کابل عوام لکونه خلق تباہ کړه لکونه خلق ترنه پورې تباہ کیږي لګیا ده تاب پرون روستم الټیمیټم ورکړی وای کنه چې په کابل د ناجائز فائدہ قبضه ولي کړي نن پاکستان امریکا نواز ده اوس بل کار شروع کړي صدر صاحب په یو ګرځي او وزیر اعظم صاحب په بل ګرځي مولیان راټولای یو بل شمل الدین یو وزیر جوړ کړي شمل الدین ته وګورب اړون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں ماتے ویلے مذہب کی سر خبری کو دوی بمال چل خی واللہ کے ورش تو یا ورسر کراباندی پیخ شو دس استن بمی دا کنین ورتوالی چی دا دو عمرینو درد بین قلاری تاسولا شرم ندر دی عراق واحد ملک دینن پا دنیا کے
په مسلمان ملکونو کې چې د اسلام بوله بالا کو دیش ګیدړان ورته یو شي یو پکې د زمون ګیدړم دیش نو دیش ګیدړان ما فکر مکوا تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہی دبات د تیزوالی نا او عقاب مارغه گھبراوے گما سمرا چه بات تیزی نو تابالو زید سمرا چه نور ملکونا ورته یو کیگی صدام حسین لبا آسمانی نور امداد رس تو مسلمان ملکونو بادشاہانو گورا پا سوڑو کے پٹناس گگری اغست خدای چاہ دے کویت شیخ صاحب چرتا گا او صدامو گورا پا رنبنو مورچو دیو رزو کے دورہ کر رنبنو مورچی گو اول تسپانو لپخپل کٹوائی پکئی اول زمانی مانی واللہ کا دویرانا دا امن ساوالی نن پا عالم کی او شرمیدل ہے بس سو شرمیگی نن پا عالم کی امریکہ رسواش پا عالم پا خپل کانگرس کے پل کانگرس دا امریکی پارلیمنٹ چے دے اگی ورطاوی چے کور دے پدا کگا خلاوران شتا خوی چے دا دودرے گھنٹو خبر اس دا معاملہ کم زیتلا اس بسکی تاسو خیال را گئی نن دیار لسما ورز دا دیار لسما خیر عرص چی دی نو تماشای کوا صدام ورطا بیگا ویلی چا امریکی چرا میدانی شے نو پلاشون اوڑو بستڑے شے امریکی پلاشون اوڑو بستڑ خطر لگرا میدانی شے ما پرون پکی او سڑی تا بل تجویز پیش مال بل کارو کئی کن رازی دی امن مشن کے در سر منگم مرگری کی ملکی جنگونا با یو طرف تکو صدام حسین او صدر بش دا با پا میدان کی پریدو چه سو کرا اوپر زولو آغا بیلو داو چه چا اوپر زولو آغا او گٹل رازی که ایمان در کی دا کار میدان کے ورسر جنگو بٹنی جنگونا خو خزم کولیش نستاسو دا دواگانو برکت تے نن اغا بربندی جنکای چه دا حجاز مقدس پس مکہ گرزے دے آد صدام حسین پا حوالات کے پرتی بربندی دا پا جیل کی پرتی نظام عزیزانو یو سڑے دے بل چاکی چلک سڑی توبوی او شرافت پکیوی او انسانیت پکیوی نو اغداسی لکہ دا فرانس وزیر دفاع چی استعفاء ورکڑا کافر ملک دے لیکن اغوی چنا معاہدہ خدا شروع چی کویت نبو فوجو باسو معاہدہ خدا نوا چی منگ دا عراق بچی تباکو نو دا فرانس وزیر دفاع استعفاء ورکڑا پکار دادے چی زمونگ دا ملک وزیر دفاع میں استعفاء ورکڑا پکار